کله چې د سختې ګرمۍ ورځي او ډېره سخته ګرمي نو موږ او تاسو له په هغې کې 3 اعمال کول پکار دي په دغه سخته ګرمه ورځ کې او دا 3 واړه اعمال به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول. یو چې کله سخته ګرمي او سخته ګرمه ورځ نو موږ او تاسو له پکار ده چې روژه پکې ونیسو. هره ورځ کو نشي نیولی خو په هغه سخته ګرمه ورځ کې که موږ وس کېږي او استطاعت مي نو چې موږ او تاسو پکې روژه ونیسو. حدیث کې راځي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالی عنه ابي موسى الاشعري رضي الله تعالی عنه فرمایي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ان الله تعالی قضى على نفسه الله رب العالمین په ځان باندې دا فیصله کړې ده انه من عطش نفسه لله عز وجل چا چې خپل ځان د الله د پاره تږی کو په یوم حار په سخته ګرمۍ کې سخته د ګرمۍ ورځ ده او د یو بنده د الله لپاره ځان تږی کو نو کان حقا علی الله په الله باندې دا لازمه ده ان یرویه یوم القیامه چې دا بنده به الله رب العالمین به دې بنده ته د قیامت په ورځ باندې اوبه ورکړي. الله به تنده ماته کړي د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین به ده ته د قیامت په هغه سخته ګرمۍ کې ده ته اوبه ورکړي. یا څومره لوی فضیلت لري. او ظاهره خبره دا ده چې کله سخته ګرمي نو روژه نیول په هغې کې ګران وي انسان ډېر کړاو کې شي او په هر اعمال کې چې ته د الله لپاره وکړېدلې نو هغې اجر هم سیوا دی. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال لها في عمرتها وی نبی صلی الله علیه وسلم ما ته په عمره کې ویله چې ان لک من الاجر ستا دپاره به اجر میلاویږي په اندازه د ستړیا ستا او په اندازه د خرچې ستا څومره چې تا ځان ستړی کړو هغومره به تا ته اجر ډېر میلاویږي. دویم عمل په سخته ګرمۍ کې د سختې ګرمۍ په ورځ باندې یو دعا راغلی ده په حدیث کې او هغه دعا چې کله موږ د ګرمۍ په ورځ باندې وویو الله رب العالمین د هغه دعا د وجې نه موږ باندې جهنم حراموي موږ له د جهنم نه امن راکوي. ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اذا كان يوم حار کله چې سخته ګرمه ورځي فقال الرجل یو سړی دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرني من حر جهنم صرف دا کلمات ووایي نو قال الله عز وجل لجهنم الله رب العالمین وی جهنم ته ووایي چې ان عبد من عبادي استجار بي من حرك الله رب العالمین وی جهنم ته وی چې زما یو بنده ای جهنم زما یو بنده زما د بندګانو نه زما باندې فنایي وغوښتل ستا د ګرمۍ نه نو پشهدي ته ګواشه انی اجرته چې ما دله پناه ورکړله ستانه دا بنده به جهنم له نه راولم. نو دغه کلمات آسان کلمات دي لا اله الا الله ما اشد حر هذا اليوم اللهم اجرني من جهنم. او دریم عمل په سخته ګرمۍ کې چې کله سخته ګرمي نو د ماسپښین لمونځ لږ وروستو کول یخوالي طرف ته بوتل دا د نبي صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې د ماسپښین لمونځ به په سخته ګرمۍ کې لږ وروستو کوو یخوالي طرف ته به انتظار کوو. حدیث کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه نبي صلی الله علیه وسلم کله چې ګرمي سخته شي نو تاسو د مونځ انتظار کوئ تر دې چې یخوالی راشي انتظار کوئ ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي سخوالی د ګرمۍ چې دی ډېروالی د ګرمۍ چې دی من پیح جهنم دا خو بلاس د جهنم دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې د ماسپښین لمونځ به په ګرمۍ کې وروستو کاوه یخوالي طرف ته. نو دا 3 اعمال موږ او تاسو له پکار دي چې کله سخته ګرمي دغه 3 اعمال موږ او تاسو